المرسلين قائد المجاهدين سيد الأنصار والمهاجرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم مجاهد أنصار مهاجر ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د الله نه شکر گزار یم چې د جهاد موضوع بیا د منبرونو او د خطباتو موضوع شو. دښمنانو د اسلام پس د افغانستان د جهاد نه چې د روسانو په مقابله کې وشو، دغه سره امریکای مجبوریت درلود چې د روسانو د چپکولو او د ماتولو په خاطر باندې د مجاهدینو حمایت وکړي، ځکه کمونیزم د غربي دنیا لپاره یو خطر و. نو د کمونیزم د ماتولو لپاره د امریکایانو پالیسی دا و چې مجاهدین ورته راوړاندې کوي، حمایت کوي، تایید کوي. که مسلمانان مړه شول هم زموږ ګټه ده، او که روسان مړه شول هم زموږ ګټه ده. زموږ پکې تاوان نشته، صرف تاوان دا دی چې د جهاد تایید وکړو، حمایت یو. د امریکایانو کله هم دا تصور نه و چې د روسانو سره به د مجاهدینو جنگ د مجاهدینو په کامیابی تمام شي. د امریکایانو تصور دا و چې مجاهدین به د روسانو په مقابله کې لکه د تناره خاشاک غوندې وسوځي، په دې جنگ کې ختم بشي، روس به ضعیف شي او ګټه به امریکا واخلي. خو د الله نقشه بدله وه. الله مجاهدینو ته فتح ورکړه په روسانو باندې، او روسان مات شول. مجاهدین من حیث یو قوت، مسلح قوت، د جهادي تصور سره په دنیا کې ارزندام وکړه. د دې خبرې سره امریکایان د یو مشکل سره مخامخ شول چې د جهاد تصور، د جهاد مسئله، د جهاد جذبه عام شو. په ټوله دنیا کې مجاهدین پیدا شول. د افغانستان د جهاد سره جهاد دنیا ته نشر شو. موږ هم په دې پوهېدلو چې معلومه نه ده چې دا جنگ به موږ وګټو که به ونه ګټو، خو موږ راځئ چې که موږ کامیابېږو که نه کامیابېږو جهاد نشر کړو. د جهاد د نشر دپاره موږ د افغانستان د جهاد پر څنګ کې د دنیا مجاهدینو ته لاس د مدد وړاندې کا، او دغه په نتیجه کې جهاد په فلسطین کې، جهاد په کشمیر کې، جهاد په اریتریا کې، جهاد په فلیپین کې، او بل اخره په ټوله دنیا کې د جهاد جذبه او تکبیرونه پورته شول. امریکایانو کوم شی چې نه غوښتل په هغې کې واقع شول، او هغه د جهاد ثقافت او تصور و چې د کلونو را په دې خوا باندې د جهاد په خلاف باندې تبلیغات شي و چې جهاد د ساحې د درس او د جمعت او د وعظ او د تبلیغ نه ووځي. نو په امر واقع شول چې جهاد او دغه تبلیغات بیا را ژوندي شول. نو امریکایانو احساس وکړ چې د کمونیزم د ماتېدو نه وروسته مسلمانان د امریکای په خطر واقع شو. اوس په دنیا کې د ډېر میډیا والا تبصره داسې کوي چې دنیا یوه قطبي شوه، یو قطب شو، یو طرف شو. دا غلط تفسیر دی. دنیا یوه قطبي نه شوه، د کفر په لحاظ یوه قطبي شوه. کفر یو هغه ته راټول شو، یو قطب ته راټول شو، او جانب مقابل اسلام دی چې اسلام جنګ کوي. خو اسلام دولت نه لري، حکومت نه لري چې د اسلام په نامه چیغه پورته کا. د اسلام د جنگ ذمہواری افراد او علماو ته حواله شوله. په دې جنگ کې امریکایانو دا محسوس کړه چې اسلام زموږ مستقبل حریف دی په دنیا کې. مارکسیزم، سوسیالیزم، کمونیزم من حیث فلسفه، ایدیا او تصور په دنیا کې ناکام شو، مفلس شو. دنیا ته اوس مارکسیزم او دیالکتیک او سوسیالیزم من حیث یو نظریه د ژوند جوړولو دپاره کافي نه ده چې خلکو ته وړاندې شي. غرب خو هسې فلسفه نه لري. د غرب تصور خو ټول په لهو لعب، په حب دنیا، په معاصي، په شراب او په کباب باندې بنا دی. غربیان حکومت تصور نه لري چې خلکو ته وړاندې کا. مسیحیت من حیث یو دین و نظریه نه ده پاتې، تحریف شوی دین دی. غیر دغونه غربیان او سیکولرستان
د دنیا د خلکو لپاره د اسلامي د نظام د جوړولو لپاره مثبت تصور او ایدیال نه لري چې خلکو ته وړاندې کا، نو د دې په لحاظ باندې اسلام او اسلامي تصور اسلامي نظام په ژوندانه کې په دنیا کې بل رقیبه پاتې دی چې څوک رقابت نشي کولای. دا خوش خبری ده ټولو ته ورکو. اسلام من حیث سیاسی نظریه، اسلام من حیث نظریه د ژوندانه لپاره د ژوندانه نظام د جوړولو لپاره، اسلام من حیث معیشت لپاره د اقتصادي نظریه په حیث باندې، اسلام من حیث دوا او حل د انسانانو د مشکل لپاره تنها علاج دی په دنیا کې چې هیڅ څوک نه د غربي دنیا د دې نظام سره په فکری لحاظ سره رقابت کولای شي او نه کمونیزم او سوسیالیزم د اسلام سره رقابت کولای شي. مستقبل د دنیا د اسلام میراث دی او دا دنیا مسلمانانو ته پاتې ده چې مسلمانان دا دنیا په اسلام باندې جوړه کړه. د دې په خاطر غربیانو ټول په اتفاق سره د اسلام په خلاف د جنگ نقشه ونیوله. تاسو دا سوال وکړئ چې د 19 سپتمبر واقعه د دې دلیل کېدلای شي په سیاسي لحاظ سره چې په یو غریب ملک باندې د 15 ملکونه راټول شي. د 19 سپتمبر واقعه یو انفجار و چې په نیویارک کې وشو. کوم خلک چې په دې انفجار کې شریک وو هغه ټول د امریکا نېشنلټي درلودلې. په امریکا کې د غیر رزیدنشپ جوړ و، په امریکا کې اوسېدل، تعلیم په امریکا کې کړی و، اسلحه په امریکا کې پیدا کړی و، د پیلوټۍ ټریننګ په امریکا کې د کورسونه اخیستي وو، د اسلحه ټریننګ دی آلته کړی و، ایرپورټ د امریکا استعمال کړی و، سکیورټي د امریکا ورماته کړی و، دغه د سکیورټۍ نه دغه د پولیسونو د امریکا په کارډونو باندې دغه په نېشنلټي باندې د امریکا په تیاره کې د امریکا اپارتمانونه ونړېدل چې په دې کې نه د افغانستان خاوره شامله وه، نه د افغانستان اسلحه شامله وه، نه پکې یو افغان موجود و په دې خلکو کې، او نه د افغانستان هلته کوم دخل و په دې خبره کې. د دې خبرې انتقام امریکا باید د امریکا د سکیورټۍ نه اخیستی و چې تاسو ولې سکیورټي ناکامه وه چې د تیاره درځنې پورته شوه. د دې انتقام باید د اف بی آی او د سی آی ای نه اخیستل شوی وای چې ولې تاسو نه د خلک تیر شول د تاسو په خیر باندې. د دې انتقام باید د امریکا د ایرلاینونو نه اخیستل شوی وای چې دوی ولې سکیورټي ناکامه وه، د امریکا په تیاره باندې د امریکا برج ونړېدله. د افغانستان مظلوم پکې څه ګناه وه چې په دې جرم په واسطه باندې امریکا افغانستان ته اعلان د جنگ کوي او بیا یو ملک هم نه دنیا 15 ملکونه راټولېږي د امریکا د جنگ دپاره. هغه نښه ده کې رښتیا وي چې په امریکا افغانستان کې اسامه دی. ملا عمر ورته وویل چې راشي اسامه زه اسلامي محکمې ته وړاندې کوم، هر څوک چې په دعوا لري په افغانستان کې د محاکمه قاضي دغه حقوق ته ورکوم، خو مسلمان کافر ته نه سپارم. د مولا عمر او د طالبانو په دې قضیه کې که جرم وي خو همدغه جرم یې دی چې اسامه یې امریکا ته نه دی سپارلی. نور خو په واقعه کې زمونږ دخل نه دی که نه. دغه کوم کور چې مونږ یو اسامه نه دی امریکا ته ور ونه سپارله. امریکا 200 کسان بندیان په ګوانتانامو کې د ټول دنیا د ملکونو بندیان په ګوانتانامو کې په غیر قانوني او غیر دستوري شکل باندې په غیر عیني شکل باندې د 8 کاله په جیل کې وساتل او هیڅ دنیا ملک ته ونه ساتله. چې امریکا د 200 کسانو د ساتلو په جیل کې حق لري او هیڅ دنیا ته نه ورسپاري، آیا موږ د حق نه درلود چې اسامه په افغانستان کې وساتو؟ خبر ده نه وه. دا دومره لوی جرم نه وه چې دنیا ټول 15 ملکونه د افغانستان د جنگ دپاره د اسامه په خاطر تیار شي. خبر دا وه چې افغانستان د جهاد د کامیابی مرکز ګرځېدلی وه. هلته مجاهدین کامیاب شوي وو او د مجاهدینو په ځای باندې طالبانو هلته اسلامي امارت جوړ کړی وه چې په هغې کې د امریکې خواهشات او آرډرونه فرمایشات نه منل کېدل. کله چې هلته ملا عمر د امریکې خواهشات ونه منل، امریکې په افغانستان باندې اعلان د جنګ وکړ. د دې جنګ نه مطلب دا وه چې هغه ډله چې د اسلامي نظام جوړولو تصور لري،
هغه ډله چې دا تصور لري چې اسلام تر شا باید خپله توره ولاړوي، هغه ډله چې دا تصور لري چې موږ په دنیا کې آزاد ژوند کوو، د اسلام شریعت نظام په زور جوړوو، دغه ډله ختمول مطلب. غربیانو د قرنونو نه مسلمانانو ته دا تصور ورکړی و چې په جومات کې د واعظ کوه، تبلیغ دې کوه، چنده ټولوه، او مسلمانانو خدای وبخیر جومات ته چنده واچوئ، د خپلې لکړې څخه ووځي او د خپلې لکړې څخه راشي. مسلمانان یې په دې تصور اموخته کړي وو. غربیانو کله هم داسې مسلمانان نشوی تحمل کولی چې خطیب د کلاشینکوف سره په منبر کینی او امام د کلاشینکوف سره امامت وکړه، او دغه سره د خلافت تصور وي، هغه د نهی عن المنکر کوي، هغه د اقامه د حدود کوي، هغه د په جهاد باندې من حیث فریضي ایمان ولري. جنگ په دې شروع شوی دی. د مونږ باندې چې د ټوله دنیا را ټوله شوې ده، دا د جهادي تصور په وجه باندې را ټوله شوې ده. کوم تصور چې په دنیا کې ختم و او په افغانستان کې دا تصور خدای ژوندی کړ. د همدې په خاطر امریکایانو ډېر کوشش وکړ چې زموږ مجاهدینو ته د پیسو په بدله باندې او د امتیازاتو ورکولو په بدله باندې وایخلي او د ځان سره یې ودروي. او متاسفانه چې زموږ د جهاد مشران هم په دې خیانت او په دې جرم کې د امریکانو سره شریک شول، او دنیاوالو ته دا سند ورکړه چې دغه جهاد چې و د امریکې په مشوره شروع شوی او په مرضي شروع شوی و، او دا جهاد امریکایي جهاد او هغه د نتیجه امریکا او ریګن واخیستل. امریکایانو جهاد ته تروریزم ووی او مجاهد ته تروریست ووی. د اسلحې استعمال د اسلامي نظام د راوستلو دپاره دې ته دهشتګردي او انتها پسندي وویله، او د جهاد په خلاف باندې عام تبلیغاتي، عسکري او مطبوعاتي جنگ شروع شو. دا جنگ زیات فشار په میډیا باندې درلودله، او د میډیا د لارې خلکو ته دا تصور ورکړه چې کوم کسان چې ټوپک ګرځوي تروریست دي، او کوم کسان چې د زور خبره کوي هغه انتها پسند او دهشتګرد دي. او دغه تبلیغات متاسفانه د یو څه علماو په واسطه باندې یا د جهل په نتیجه کې، یا د سمع په نتیجه کې، یا د ډار په نتیجه کې داسې سکوت پې وشو چې چا هم دنیا ته دا خبره ونه کړله چې تروریزم خو جهاد دی. ته څه ته تروریزم وایې؟ نو زه نن ستاسو سره موضوع مې جهاد ده. الله ته شکریه ادا کوم چې بیا الله داسې حالات راوسته چې جهاد د منبر او د محراب موضوع شي. ورونو جهاد ولو که سیاسي خبره ده، خو جهاد د اسلامي فکر کې په اسلامي عقیده کې و فریضه ده، دا عبادت دی، دا فقه ده، دا د فقه د کتابونو نه یو کتاب دی. جهاد ته د یو سیاسي مبحث په سترګه مه ګورئ، جهاد ته د یو فقهي مبحث په سترګه وګورئ چې په فقه کې کتاب دی. کوم علما او طلبه علم چې د فقه کتابونه یې ویلي دي او د حدیثو کتابونه یې ویلي دي، دوی ته دا خبره تاسو پوښتنه ترنه وکئ چې لکه څنګه چې په فقه کې کتاب طهارت دی، کتاب صلات دی، کتاب حج دی، کتاب زکات دی، کتاب صوم دی، کتاب نکاح دی، آیا کتاب جهاد د فقه په کتابونو کې مستقل باب او عنوان او فصل دی که نه دی؟ ما شرایطو درس مدینه یونیورسټۍ کې و په 9 کال کې زه دغې ځای نه فارغ شوم. زما په یاد دي 4 کال د شرایط آخر کال د درس کې مونږ چې کله په فقه کې کتاب جهاد ته ورسېدلو نو استاد راته په کتاب باندې چلیپا کش کړه چې هذا غیر المقرر، دا مقرر نه دی، دا کتاب نه ویل کېږي، دا ما وویل ښځې ته واچوله. کتاب جهاد د فقه په کتابونو کې شته، خو علماو د دې تدریس اکثرا نه کوله. د غنیمت کتاب د فقه په کتابونو کې شته مبحث، علماو بحث نه کوله. د اسیرانو نیول، د مینځو د غلامانو نیول په کتابونو کې احکام دي، خو دا خلک نه وایي د دې وخت تېر دی، اوس یې وخت نشته دی، نه د مینځو وخت شته، نه د غلامانو وخت شته، د دې په خاطر مسلې ژوندۍ نه دي. ولې وخت نشته؟
جهاد فریضه وي الجهاد ماض الى يوم القيامه جهاد ته قیامت پورې فریضه قائمه وي نو کتاب جهاد وخت څنګه تیر شو د جهاد په خلاف باندې سخت تبلیغاتی جنگ او سیاسی جنگ شوی دی چې دا وکړه امریکا د 18 سپتمبر نه وروسته د ټول عالم اسلام د حکومتونو او د وزارت تعلیم په نصابونو کې بته وویلې چیرته چې د جهاد موضوع هغه د کتابونو نه وایستل نوې کتابونه ورته چاپ کړل په افغانستان کې ټول نصاب تعلیم چې موږ د جهاد په وخت جوړ کړو ټول بدل کړل نوې کتابونه چاپ کړل هر ځای چې د جهاد کلمه هغه د کتاب نه وایستل حتی په سعودي عرب او په اماراتو کې او په کویت کې د جهاد موضوعات ټول وایستل دغه نه او علماء ته وویل چې کوم آیاتونه د جهاد چې په قران کې راغلي دي تاسو دا په نور خبرو تفسیر وایي د جهاد آیات په زهد حمل کوي په سفر حمل کوي او بذل جهد نه اخلي ګورې کله چې جهاد فی سبیل الله ویل شي مراد نه قتال فی سبیل الله ده د جهاد لغوي معنا بذل د جهد دی سړی ترول دي ځان سړی کول دي جهاد په لغوي معنا باندې متحرفوي که جهاد لغوي معنا واخلي او دغه نه ځان سړی کول د خیر په کار کې وي نو د دې تعریف مصداق او معنا دا راځي چې کوم سړی چې د شپې د خپل خزه سره ځان سړی کوي د دې ته هم جهاد ویل کېږي نه دا جهاد نه دی بذل جهد دی خو جهاد نه دی جهاد نه مراد قتال فی سبیل الله ده فقاتل فی سبیل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين على القتال عسى الله ان يكف باس الذين كفروا الله پیغمبر ته وایي چې ته قتال وکړه رسول صلی الله علیه وسلم لمړی مطلب دا و چې جهاد نه مراد کله چې په اطلاق سره ذکر شي قتال فی سبیل الله ده په مونږ باندې فریضه قتال ده جهاد دعوت هم د جهاد د ابوابونو یو باب دی د دین په لار کې هلې ځلې کول هم د جهاد د ابوابونو یو باب دی خو اصلا جهاد چې دی قتال فی سبیل الله دی د نور ټول ملحقات د قتال فی سبیل الله نو الجهاد که تعریفوي څه شی دی الجهاد قتال فی سبیل الله وما هو في خدمة القتال جهاد قتال دی الله په لار کې جنگ کول دي او هغه کارونه چې په خدمت د قتال کې دي په لار د قتال کې دي نو د دې په خاطر باندې قتال فی سبیل الله فریضه ده اعداد دې قتال د لپاره فریضه ده واعدوا لهم استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم اعداد دې لپاره فریضه ده تحريض على القتال وحرض المؤمنين على القتال يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال خلق جنگ ترى بلل جنگ ته تشویق کول دا فریضه ده الله امر کوي پیغمبر ته چې ته خلق جنگ ترى وبوله کومه خبره زکتاس ته کوم دا تحريض على القتال دی دا هغه کار دی چې الله پیغمبر ته امر کړی چې پیغمبره ته مؤمنان قتال ته وهڅوه تشویق کې قتال ته دا دهشتګردي نه ده دا انتها پسندي نه ده دا دین دی او دا دین و تحریف نشي جهاد دوه حالت لري یا به جهاد فرض عین وي یا به جهاد فرض کفایي وي کله چې مسلمانان د اسلام د نشر لپاره لښکرې لګي د کافرانو ملکونو ته چې د کافرانو په ملکونو کې لښکرې نشر شي مونږ لښکره لګلای یم د دهلی فتح کولای لکه احمد شاه بابا چې فتح کړه او یم مسکو فتح کولای تاشکند و بخارا فتح کولای مسکو فتح کولای نو دغه جهاد چې دی فرض کفایي دی متعین په خلیفہ او دغه په فوج باندې دی د نور مسلمانانو په حق کې کفایي دی او کچیرته کافران په مسلمانانو باندې حمله وکا د مسلمانانو په ناموس حمله وکا د مسلمانانو په خاوره حمله وکا د مسلمانانو په ځمکه حمله وکا د مسلمانانو په مقدساتو تعرض وشي دا جهاد فرض عین ګرځي ولو که تعرض په وخت باندې که په مشرق کې په فلیپین کې کافران په مسلمانه خزه تجاوز وکا دغه عزت کولان دکا د المغرب په مسلمانانو باندې د جهاد فرض عین دی تر څو چې دغه مسلمانه خزه عزت فدای شوی نه وي که په مغرب کې په مسلمانه خزه باندې کافران تجاوز وکا نو د مشرق په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی تر هغه وخت پورې چې دغه خزه فتنی فدای شوی دا د فقه د کتابونو عام متن دی وخت کم دی نه غواړم چې غوږ متونو ته
اشاره وکړم صرف اتفاقی خبره ده چې په موږ باندې اوس جهاد فرض عین دی د دې په خاطر چې موږ قبله د يهودو د نصارا په لاس کې ده په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې امریکایانو په عراق باندې حمله کړې ده په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې امریکایانو په افغانستان باندې تجاوز کړی دی په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې امریکایانو په پاکستان باندې تجاوز کړی دی د پاکستان سالمیت حدود او حدود دغه هوایم د کنای سالمیت او ازادي تر کولاندې کړی ده په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې یورپیانو زموږ په قران باندې ملنډې وایي دي په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم کاریکاتورونه یې نشر کړی دي په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې د مسلمانانو ښځې د يهودانو په جیلونو کې د يهودانو ته ظلم لاندې پرتی دي د کشمیر کې د کشمیر ښځې د هندوانو ته ظلم لاندې پرتی دي په افغانستان کې مسلمان ښځې د امریکایانو په قبضه کې پرتی دي په عراق کې د مسلمانانو ښځې د امریکایانو په قبضه کې پرتی دي یوه ښځه نه ده په سلهاو په زرهاو ښځې نن د کافرانو په قبضه کې دي په شرق د عالم اسلام کې او په غرب د عالم اسلام کې په موږ باندې جهاد فرض عین دی ځکه چې د اسلامي خاورو ازادي تللې ده خاورې غصب شوي دي فلسطین غصب دی بخارا غصب دی ترکستان غصب دی اندلس غصب دی په مشرق او په مغرب کې زموږ خاورې غصب دي نه تنها زموږ سابقه خاورې غصب شوي دي بلکې اوس هم زموږ موجوده خاورې چې آزاد ځان ته وایي د ازادۍ جشنونه کوي هغه په خپل ملک کې د خپل سیاست اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د خپل فوج اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د خپل قضا او د خپل قانون د جج اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د خپل استخباراتو د جنسي اختیار نه لري هغه په خپل ملک کې د وسلې ته د پناه ورکولو او د ساتلو اختیار نه لري هغه مظلوم دي هغه مجبور دي چې دغه فوج ټول د امریکای په امر باندې وچلېږي او که چیرته د ازادي صحیح وای که چیرته د ازادي صحیح وای نو پاکستان ولې د شپږ کاله د امریکای لپاره غیر قانوني غیر مشروع جنگ د پاکستان د مصالحو خلاف کوله پاکستان مشیت د جنگ په خلاف خراب شو د پاکستان اقتصاد خراب شو د پاکستان سیاست خراب شو د پاکستان فوج ځای وړي شو سیاسي حیثیت بینالمللي حیثیت د پاکستان کوم ځای کول وای دا ټول د بوش او د امریکای د ګټو په خاطر باندې سابق میډیا یو حواله وا د امریکای طیارو شپږ دېرش زره فلایټه د پاکستان د خاور نه په افغانستان باندې بمونه فلایټه کړي دي شپږ دېرش زره فلایټه د امریکای فوجونو د پاکستان د خاور نه په افغانستان باندې تجاوز کړی دی دا سابق احصایه واچلي اوس احصایه ډېره زیاته وي د پاکستان خلک زه یقین لرم چې نه ملیشه غواړي چې د افغانستان سره جنګ وکړي نه فوج نه سیاسي پارټۍ دا غواړي چې د افغانستان سره په جنګ کې وي او نه عوام غواړي چې د افغانستان سره په جنګ کې وي دا د پاکستان ایرپورټونه او بیسونه ولې د امریکای د تیارو دپاره دا ټول هوایي اډې وګرځېدلې چې ستاسو د ایرپورټونو نه په موږ باندې بمونه ولوېدل کاش کې به طرفه خو پاتې وای کنه چې نه ستا سره یم نه دغه سره یم خو ستا د ایرپورټ نه په ما باندې بم لګي د امریکای اوس ټول رشن په سلو کې 15% ټول فوجي عسکري او غیر عسکري نظامی او غیر نظامی ضرورت یې ټول د پاکستان د کراچۍ د لار نه په تورخم باندې راځي او الته په موږ باندې بمونه چول کی ټول بمونه چې د افغانانو کور نړنګوي ټول بمونه چې موږ جمعتونه ورانوي ټول بمونه چې موږ مظلومان وژني دا بمونه ستاسو په خاوره تیریږي دې بمونو او دې ټرکونو او دې ټیلرو سکیورټي تاسو ساتلې ده چې د پاکستان قبایل یې که افریدای که فوجي که ملیشای د دې امریکایانو د کانوایو سکیورټي تاسو ساتلې ده ستا په خاوره باندې درازي ما په سر باندې بمونه لګوي او عجیب دا ده ما په بیان کې ولوستل په میډیا کې چې ټول تیارې فلایټونه چې امریکا د پاکستان د خاور نه کړی دي هغه تل د پاکستان اچولې دي او امریکا دغه تیلو بیا بیرته پاکستان ته نه ورکړي د تیل هم مفت وړي دي و چای و تجزیه لیکلې و په اخبار کې چې که امریکا د خپلو دغه کانټینرو چې د پاکستان په خاوره باندې تیریږي د دې ټکس پاکستان ته ورکړه د دې ټکس پیسې د پاکستان امریکا د ټولو کومکونو چې مشرف ته ورکړي ټول زیاتې کېږي
دا ټول مال په پاکستان باندې بې ټکسه تېرېږي. عجیبه دا ده چې افغانستان ته رضا شوی چې افغانستان ته وړه نه پرېږدو. باجوړ ته تللی وم هلته پټک اچولو ما ده چې پټک دي افغانستان ته وړه نه پرېږدو. ما ولې وړه نه ورته پرېږدی د امریکانو ته ورځي. ما عجیبه دا ده چې امریکانو ته خو تاسو وسله او بمونه په تورخم باندې ور پرېږدئ دا وړه ولې ته بندوئ وړه پې بندوئ او بمونه ورته خوشي کوئ وسلې ورته خوشي کوئ. دا وړه امریکانو ته ورځي د دې رېګل ناروا دي او هلته چې امریکانو ته ټول راشن او ټول شی ورځي او ستاسو په خاوره ورځي ټکس هم نه ترې اخلئ. دومره خو معامله وکړئ چې افغانانو ته د وړه بې ټکسه ورکړه. خیر که امریکانو ته وسله بې ټکسه لګئ هغه موږ ته خو وړه بې ټکسه راکړئ. موږ ته څه چې صوبه سرحد ته هم نه ورکوي بې ټکسه خو امریکانو ټول راشن بې ټکسه تېرېږي. دا ټول راشن بې ټکسه تېرېږي. تاسو ودرېږئ چې څومره ګاډي دي څومره کانټینر دي او څومره مال دي او د دې ټکس څومره روپۍ کېږي. یو چا د تجزیه لیکلې وه که دا ټکس پاکستان ته اخیستی وای پاکستان دې ته محتاج نه وه چې د امریکې نه کومک وغواړي. ولې به د پاکستان اقتصاد نه خرابېږي؟ د امریکې شی بې ټکسه دي تیل د پاکستان اچوي فوج د پاکستان مړ کېږي ملیشه د پاکستان مړه کېږي وینې د پاکستان تویږي طالب پکې د مجاهدو نه مړ کېږي او ګټه یې امریکا اخلي. واه واه زنده باد پاکستان جشن ازادي مبارک. دغه ازادي ده جشن ازادي مبارک. او چې ورته ووایې چې ولې دا کار کوې په دې کې خو پاکستان تاسو تباه کوئ افغانستان خو تباه کړه خرڅ هم کړه دا پاکستان ولې تباه کوئ دا خو د اسلام کور دی موږ خو په دې هم زړه سوځي دا خو زموږ د هجرت کور دی زما 15 کاله په دې وطن کې شوي دي مړي هم دلته ښخ شوي دي. که تاسو هر څه راته غیر ملکي ووایئ د دې خاورې دفاع په ما باندې فرض ده. که په پاکستان باندې هندوان حمله وکړه د هندوانو په خلاف جنگ په مهاجرو باندې فرض عین دی که نه دی؟ اسلام یې پې فرض وي سیاست نه. چې د پاکستان د دفاع جنگ په ما باندې فرض عین وي ته نن څنګه ما ته په پاکستان کې غیر ملکي وایې؟ د دې خاورې د دفاع جنگ په ما فرض عین دی چې ویې نه کړم دوزخ ته پېژنمه او ته راته پکې غیر ملکي وایې. مصطلحات انګریزانو راته جوړ کړي دي. دا ټول اصطلاحات چې دي دا ټرمینالوژي چې موږ ته پاتې ده دا د انګریز ټرمینالوژي ده. ازادۍ ډیفینیشن تعریف د حدودو تعریف د وطن تعریف د نشنالیتۍ تعریف دا تعریفات موږ ته انګریزانو جوړ کړي دي او زموږ ذهن تر اوسه پورې داسې جوړ دی لکه انګریزان چې غواړي. که چا ته وایي چې وطن د څه شی دی وایي وطن مې پاکستان دی. داسې نه وایي چې د اسلام خاوره زما وطن ده. که چا ته وایي چې حدود دي کوم دي بورډرې وایي بورډره مې تورخم او هغه واګل بورډر دی. داسې نه وایي چې د اسلام خاوره مې بورډر دی د اسلام بورډر زما بورډر. اسلامي تصور را ژوندي کېدل غواړي. دغه کوم ذهني کار چې دی اسلام په خلاف شوی دی تر څو چې موږ خلکو ته اسلامي تصور ورکړو دا کار غواړي دا دعوت غواړي. ما پرون هم چاته دا خبره وکړه چې زموږ د پښتنو سرحد اټک نه دی. موږ د پښتو دعوت نه چلوو موږ د اسلام دعوت چلوو. د اسلام سرحد د اسلام خاوره ده. پښتو څه شی لري چې موږ دغه دعوت وچلوو؟ پښتو کوم ثقافت لري چې اسلام ته لري کې چې وچلوو؟ پس د پښتنو نه اسلام واخله. غیر د رحمان بابا د دیوان څه اشعار او د خوشحال خان بابا د دیوان څه اشعار نور او څو متلونه او څه جاهلي روایت چې په موږ کې پاتې دي نور پښتانه څه شی لري؟ په دې باندې کوم تمدن او سیویلایزیشن جوړېدلی شي؟ په دې کې د اسلامي نظام دپاره د ټولنې دپاره کوم تصور شته؟ دا ژبه چې اوس خپل الفاظ جوړوي تر پوزه د دې الفاظ جوړ نه دي. هر څه چې دا دعوت چلوي دا دعوت ناقص دعوت دی. موږ پښتانه یو خپله ژبه راته ښه ښکارېږي خپل قوم راته ښه ښکارېږي د خپل قوم سره د خپلې ژبې سره مینه لرو خو داسې ظالمان نه یو چې خپل ټټو د بل آس سره برابر کړو. تاسو د پښتو د ژبې نه د پښتو حروف وباسئ عربي حروف ته وباسئ. پښتو ژبه نه ده. د پښتو ژبې نه عربي کلمات وباسئ. پښتو ژبه عربي ژبه کامله ژبه نه پاتې کېږي. دا چې د پښتو د ژبې نه مونږ اوس عربي الفاظ ته وباسو او انګریزي الفاظ پکې نه باسو دا د پښتو ژبې ته خدمت نه دی او نه دا کوم تمدن دی او نه د خلکو ته کوم تصور وړاندې کېدل.
موږ د ژبې مخالف نه یو، خو دا ژبه د پښتون قوم بې د اسلام نه ژوند نشي کړلی. د پښتون قوم بې د اسلام نه غیرت نه غواړي. د پښتون قوم که ژوندی دی هم په اسلام دی او که مړ دی هم په اسلام دی. د پښتون په دنیا کې په تاریخ کې هېڅ شی نه لري غیر د دې نه چې د اسلام دپاره یې غذاوې کړي دي. تاسو مومن خپل تاریخ ته وګورئ. ښه صنعت لرئ؟ نه لرئ. ښه تجارت لرئ؟ نه لرئ. ښه معیشت لرئ؟ نه لرئ. تر اوسه ډاګونو کې غوا نه مړېږي په ناس باندې. د تاسو ټول فخر خو همدغه دی چې تاسو د انګرېز سره په ناټي کې جنګونه کړي، شهیدان لرئ که که د تاسو نه جهاد او غزا واخلو تاسو یو ډاکو قوم یې. که د تاسو نه اسلام او جهاد واخلو تر نه لرې کړو تاسو یو ډاکو قوم او غریب قوم یې، بدماش قوم یې، بل هېڅ شی نه لرئ. هغه خلک چې د پښتنو نه اسلامي معاشرت، اسلامي تهذیب، اسلامي جهاد او اسلامي تصور اخلي، هغه په حقیقت کې د پښتون قوم سره دښمني کوي. موږ پښتون واله غواړو خو د اسلام پر سیوره کې. موږ پښتو ژبه غواړو چې خدمت ورته وشي خو د دین سره یو ځای. موږ پښتون قوم لوړتیا غواړو خو د دیندارۍ او د عفت په مقابل کې. موږ پښتون قوم داسې آباد نه غواړو لکه په مقابل کې چې د ښځو عفت په امریکایانو خرڅ کړو او په مقابل کې هلته موږ بنګړۍ پیدا کړو. دا پیشرفت تمدن نه دی. ما ته وخت نه ښکاري. څومره وخت؟ نو جهاد فریضه ده. اعداد د جهاد فریضه ده. قتال ستاسو د پلارو کار دی. جهاد نوی شی نه دی چې زه تاسو ته وایم. جهاد ستاسو د پلارونو غچ دی. پرون ما ته یو چا شکایت کوله، ګیله یې راته کوله، فلاني سړي زما سپی وژلی دی، سپی راته ویشتلی دی، زړه یې وه چې د سپي پور واخلي. هغه پلار دی چې انګریزانو وژلی دی، هغه پلار بدي د انګریزانو سره ولې نه پالي چې د سپي بدي پالي. که انګریز ته په هېڅ سترګه نه ګورې خو د پلار د قاتل په سترګه خو ورته وګوره. دا حاجي محمد امین او دا ترنګزو شهیدان چې دلته پراته دي درته د دې د قبرو د زیارتونو خو درس واخله. دا دعوت خو تاسو ته اثر نه دی راوړی، خو ستاسو د پلرونو میشن دی، ستاسو د باباګانو میراث دی چې زه اوس په دې لاره روان یم. خو خبر دا ده چې تاسو د خپل پلار غچ نه اخلئ، د خپل سپي غچ اخلئ. د اسلام قصاص نه اخلئ، د پټي په سر جنګونه کوئ، د واک خودونې په سر جنګونه کوئ. په پټي جنګ کوئ، په پوله جنګ کوئ، په سپي باندې جنګ کوئ، په ښځه باندې جنګ کوئ، خو په قرآن باندې چې په ګلونو باندې سروای د پهغې باندې جنګ نه کوئ. په پیغمبر باندې جنګ نه کوي، بدي نه کوي. په جومات باندې بدي نه کوي. د حافظ قرآن انتقام نه اخلي، د طالب العلم انتقام نه اخلي، د مدرسې انتقام نه اخلي. د دې معنا څه ده؟ د پښتنو په رواج کې د پښتنو عرف دا دی چې هر سړی د پلار کار پرېږدي هغې ته ناخلصه وایي. هغه کمسل بغیرته دی چې پلار کار نه کوي. تاسو وایي تاسو پلران غازیان تېر شوي دي که نه دي تېر شوي؟ سوال، تاسو پلرونو د انګریزانو سره غذا کړې که نه ده کړې؟ تاسو پلرونو د انګریزانو ټوپک د انګریزانو نه ټوپک اخیستي که نه دي اخیستي؟ تاسو د غازیانو اولاده یې که نه یې اولاده؟ تاسو د شهیدانو اولاده یې که نه یې اولاده؟ په دې ځای کې ستاسو سره انګریزان هم خښ دي، ستاسو سره شهیدان هم خښ دي. ولې تاسو دې ته ضرورت لري څوک تاسو د جهاد درس درکړي؟ خو تاسو خو د بابا پور چې مسلمان وژلی وي، تربره وژلی وي، د بابا پور لمسی اخلي که نه؟ د انګریز په اندازه خوشی چې د خپل بابا پور واخلي. عرض په اخبار کې دا خبر راغله چې د انګلستان د شاهزاده زوی د ملکې لمسی افغانستان ته راغی، د طالبانو په خلاف جنګ ته راولېږله او بېرته چې ولاړله د انګلستان حکومت هغو ته غټ ایوارډ ورکړه، مډال یې ورکړه، ځکه چې دی قهرمان شو، هیرو شو. د بابا انتقام یې واخیستله د پښتنو نه چې بابا یې دلته پښتنو وژلی او دی راغی د بابا وینه یې وګټلې. او ستاسو کوم زوی چې نن طالب شوی دی مور هم پرې ژاړي، وایي زوی مې طالب شوی دی شهید به شي. پلار هم وایي چې وایي زوی مې د ګټې ولوېدله، ما ته د دوبۍ او د خلیج ګټه راوړلی، هله خلیج ویزا ته ولاړ شه که نه. د دې نه خو غلې چې کولې یو څه خو راته راوړل، اوس خو زمانه شی خوري. د دنیا پرستۍ جذبه غالبه ده، د دین پرستۍ او د آخرت غم در دنې ورک دی.
تاسو د ګرمۍ نه په تکلیف یې د دې ګرمۍ نه اوس په تکلیف یې تاسو ټول په دې نه پوهېږئ چې د محشر ورځ 50,000 کاله اوږده ده او د لمر د ګرمۍ لاندې به خلک د خولو کې غرق وي او حساب ته به 50,000 کاله انتظار وباسي. په دې ایمان که څوک نه لري مسلمان نه دی، او که په دې ایمان لرئ د هغې ګرمۍ دپاره څه انتظام کوئ؟ د دنیا دپاره پکه ایسي بجلۍ ټول انتظام کوئ. د هغې دپاره انتظام پکار دی که نه دی پکار؟ موږ هسې نه یو چې پاګلان یو د دنیا په ګټه نه پوهېږو. موږ که اوس د امریکایانو سره جنګ ونه کړو، موږ جنګ ته مجبور یو، خو زمونږ هم داسې ګزاره ورسره کېږي لکه د صواف او د رباني او د حضرت صاحب چې ورسره ګزاره کېږي. دعوت هم را کوي، وزارت هم را کوي، پیسې هم را کوي. د اوس د امریکایانو مطالبه مانه دا وه چې وزارت هم در کوو، پارټۍ هم درته جوړوو، پیسې د پکار د ډالرو څومره چې در کوو یې، صرف زموږ مخالفې خبرې مه کوه. که زه دا شرط ورسره ومنم، دې ته ضرورت نه لرم چې د ملک محب الله په حجره کې شپې تېرې کړم، دلته ستا سره مهاجر او تاسو ته وایم چې هلې جهاد ته کومک وکړه. خو آخرت خرابېږي. د دنیا د جوړولو چل موږ ته هم راځي. زموږ یو څه خلک چې په پاکستان کې ډېر واوسېدل مشران هم، هغوی هم ستاسو د سیاستمدارانو نه غلط درس واخیستله. هغوی هم دا وایي چې ورکې که چې د مشرف وي مزدوران کېږي، خو ته نه به د امریکا مزدوران شو، ګټه خو به وي، ډالر به پکې وي. موږ ته وایي چې تاسو د مشرف مزدوران یئ، موږ د امریکایانو مزدوران یو، ډېر فرق هم نشته دی. ما ورته وایي چې وکور مران شاه د هجرت لپاره دا شرط نه دی چې سړی د کفر نه حتمن اسلام ته ځي. د کفر نه د کفر خاورې ته هم هجرت کېږي. صحابهو د مکې نه نجاشي ته هجرت وکړه. نجاشي هغه وخت مسلمان نه وه، نصراني وه. موږ په مشرف ته خرڅ شوي یو، نه مشرف ته هجرت کړی، دلته مهاجر پراته وو د اول نه. که دلته امریکا راځي که هر څه راځي، خو موږ دلته مهاجر یو. دا تصور غلط تصور دی چې د مشرف ته مزدورۍ نه د امریکې مزدوري ښه ده. غلط تصور یې واخیسته. ادي په کابل کې ډالر هم اخلي، ګټه هم ده. وایي خو پاکستان د امریکې په لار روان دی چې موږ په پاکستان سره روانېږو، څونه برای راست سره د امریکې سره خپل تعامل نه کوو. او دا غلط تصور یې د خلکو د سیاست نه واخیسته. د سیاستمدارانو د علماو په جامه کې موږ ته وایي چې د امریکې سره جنګ نشي کولی، ځای ولاړ شي د کرزي سره سوله وکړي. الله دې ورته معافي وکړه. اوس چې راسره مخامخ کېږي د خجالت نه سترګې نشي راته نیولی. موږ ورته وایو چې که د امریکې سره جنګ کېدای شي که نه شي کېدلی، ځان خو پرې وژلی شو. موږ په دې نیت د امریکې سره جنګ نه کوو چې موږ فتح وګټو، په دې نیت جنګ کوو ورسره چې موږ ځان په امریکایانو باندې شهیدان کړو. شهادت مطلب ده. جهاد فریضه ده. اوس جهاد په تاسو باندې فرض عین ده. دغه حالت ته نفیر وایي په قرآن کې. نفیر دې ته وایي چې ټول خلک یو دم ووځي د جهاد په لار. عجیبه دا ده چې مسلمانانو د قرآن نه دوه آیاتونه ډېر ښه زده کړي دي، او دواړه ډېر غلط استعمالوي. یو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، او بل وایي چې یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، او دواړه د جهاد په خلاف استعمالوي. ما ته اوس ډېر ملان او ناصحان دوستان مې راځي نصیحت راته کوي، ورته لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ته د امریکې او د بوش خلاف خبرې کوي، ځان ته وایي ته اچوئ. الله په قرآن کې ویلي چې ځان هلاکت ته مه اچوئ. نو ما ورته ویل آیات تکمیل کړه، دا پوره یې ووایه. قرآن وایي چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. د جهاد په لاره کې مال خرڅ کړه او ځان په ترک د انفاق فی سبیل الله باندې په تهلکه کې مه اچوئ. آیت نازل شو په انصارو په حق کې. انصارو د مدینې باغونه درلودل، کله چې جهاد وکړه د خرما ونې وچې شولې، نو نیت یې وکړه چې راځئ جهاد هم ډېر وکړه، اوس به د څو موده په د خپلو باغونو خرماګانو کې تېر کړو چې د باغونو هم وچ نه شي. نو الله دا آیات ورسره نازل کړه چې وانفقوا فی سبیل الله، مال مصرفوئ د الله په لاس کې، باغونه د الله په لار کې خرچه کوئ. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، دغه نیت چې تاسو کړئ چې اوس جهاد پرېږدئ، خپلو باغونو زمینداریو ته راځئ، دا تهلکه او هلاکت دی، نو دا کار مه کوئ. آیات راغلی په تحرید علی القتال کې راغلی دی، او استعمالوي په نهي عن الجهاد کې استعمالوي. تحریف کوي، د قرآن تحریف کوي. دا نیمشه ملا نه دي چې لږ لږ آیاتونه یې زده وي، او دغسې قصې آیات په غیر خپل محل کې استعمالوي. او بل آیت وایي یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، الله ویلي چې تاسو خپل احتیاط وکړئ. نو ما ورته وایي چې آیات تکمیل کړه، ورپسې څه وایي الله پاک؟ یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړئ، تاسو احتیاط کوئ، یا ټول یا ډله ډله جهاد ته وځئ
یا ټول په یو دم باندې جهاد ته وځي. څه ترجمه ده یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، ای کسان چې ایمان راوړی تاسو احتیاط وکړئ. فانفروا ثبات، ووځئ د جهاد په لاره کې ډله ډله، ثبتا ثبتا، او انفروا جميعا، او ټول یو دم وځئ، یو دم وځئ لښکر وکړئ په هغه باندې حمله وکړئ. اوس دې آیت نه دا معنا اخیستل کېږي جهاد مه کوه، که دا معنا اخیستل کېږي جهاد وکړه. تحریف کوي. ای خذوا حذرکم، خذ یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فی کیفیت خروجکم الی الجهاد، فانفروا جميعا او انفروا ثبتا جماعة جماعة. آیاتونه په غیر د خپل مصداق استعمالوي. دا احتیاط دې ته نه وایي چې ته جهاد ترک کړه. موږ د یو غټ فکري تحریف سره په اسلام کې مخامخ یو اوس فلحال. امریکایانو، صلیبیانو سابق یوه ډله درلوده، هغوی ته مستشرقین ویل. دا مستشرقین ذکي ذکي ځوانان به یې انتخاب کړل په خپلو خلکو کې، بیا به یې غربي عربي ملکونو ته راولېږل، د ماشومتوب نه چې عربي زده کړه، یونیورسۍ خلاصې کړه، په عربي کې متخصصین شي، په اسلامي علومو کې. بیا به یې پر روډ کې کېنول، هغو ته به یې چې اوس تاسو په اسلام کې شبهات نشر کوئ او اسلامي فکر تحریفوئ. دغې ډلې ته یې مستشرقین ویل. مستشرقین یعنې هغه څوک شرقي علوم زده کوي. شرقي علوم نه د دې مطلب اسلامي علوم. علما دغه ډلې ته متوجه شول او د دې خلکو په کتابونو په خلاف باندې نور کتابونه ولیکل، د دې شبهات یې واضح کړل. د مستشرقینو فکر په مسلمانانو کې رسوا شو. اوس علماو اروپایانو نوی سکیم زده کړی دی. هغو ویل چې ته 30 کاله 40 کاله یو اروپایي کافر ته عربي ور زده کوي، اسلام ور زده کوي، او بیا د اسلام په خلاف خبرې کوي. دا خو معاصره لار نه ده. راځه اسانه لار پیدا کړه. په علماو کې، په مسلمانانو کې ضعیف نفس خلک شته چې خپل علم او خپله مسلماني په پیسو خرڅوي، تیار اعتبار یې ګټلی دی، په مسند باندې ناست دي. هغه ته پیسې ورکړه، هغو ته ووایي هغه به په خپلو مسلو کې دا خبرې درته کوي. د مستشرقینو کار اوس په علماو کې یو څه خلک علما کوي. د مستشرقینو هغه شبهات دغه علما نشر کوي او وایي کله وایي چې جهاد خو فرض نه دی، ولې پیغمبر ویلي چې لا هجرت بعد الفتح، پس د مکې د فتح نه هجرت نشته. تاسو تاریخ د انګریزانو د جنګ وګورئ چې انګریزانو غلام احمد قیاداني په ابتدا کې د عالم په حیثیت د دې لپاره وظیفه ورکړې وه چې وایي د انګریزانو په خلاف جهاد فرض نه دی، دا د ملک د ابادۍ لپاره راغلی. د احمد رضا بریلوي او د غلام احمد قادیاني دواړه فتوا دغه وه چې د انګریزانو په خلاف جهاد مه کوئ، او د دیوبند د علماو د فتوا په خلاف استعمال کړل. کله چې دیوبند علماو د انګریزانو په خلاف د جهاد فتوا ورکړله، دوی وایي چې دا جهاد صحیح نه دی، دا انګریزان د ابادۍ لپاره راغلي دي او د دې په خلاف جنګ نه دی جایز. کتابونو ته تاسو مراجعه وکړئ. عین خبر نن په افغانستان کې او په پاکستان کې علما کوي، وایي چې امریکا خو ملامت نه ده، هغه خو ملکونه ابادوي، افغانستان ابادوي، ښه افغانستان اباد کړه، د دې په خلاف جهاد فرض نه دی. آبادی د کور او د ښځې د بدلې په بدل کې څوک دا مني چې د ښځې او د کور اختیار بل ته ورکړه او هغه په مقابل کې کور ورته آباد کړه؟ څوک دا مني؟ یو څوک شاته وایي یو غریب سړي ته ته خو هېڅ نه لرې، نه کور آبادولی شي، نه ښځه ساتلی شي. دا د ښځې د کور اختیار دې ما ته راکړه، د خرچې نه خلاص زه د کور هم درته جوړوم او د کور خرچه دې هم زه کوم. په خپل کور کې که څوک دا فیصله منلی شي، نو د ټول ملک په سطحه دې هم دا فیصله ومني. موږ ملک آبادۍ په اختیار ورکړو چې اسلام تېر شو. نو اوس شبهات دي که نه، ملک آبادوي د بېدینۍ په مقابل کې ملک آبادوي، د اسلام په مقابل کې ملک آبادوي. دا د انګریزانو سابقه سکیم وه. یا لکه دا شبهات چې علما ویله چې اوس خو جهاد نشته په افغانستان کې، ځکه چې امیر نشته، جهاد دپاره خو امیر شرط دی، او بیا د امیر د اجازې نه جهاد نه کېږي. دا شبهه ده که نه، دا انګریزانو راوستله. د دې شبهې په مقابل کې انګریزانو پیسې ورکړي خلکو ته چې دا شبهه نشر کړه چې په افغانستان کې خو امیر نشته، د جهاد دپاره خو امیر شرط دی، او بیا د امیره جهاد نه کېږي. عجیبه خبر دا ده چې امیر به بې جهاده نه جوړېږي او جهاد به بې امیره نه کېږي. دا به ښه اسلامي نظام جوړ کړي. دا دور تسلسل چې شي، امیر خو بې جهاده نه پیدا کېږي او جهاد هم بې امیره نه کېږي. د قیامت ورځې پورې بیا ته د جهاد دپاره دروازه کلاو کړه، دغسې شبهې جوړوي. دا د مستشرقینو شبهې دي چې اسلام ته ختموي. رسول صلی الله علیه وسلم چې دعوت شروع کړه، مدینې ته راغی، جهاد اعلان کړه،
دا خو پادشاه نه و، دا خو د مجاهدینو امیر و. دا په فتوا باندې جهاد صحیح و، خو د هر مجاهد په فتوا باندې صحیح دی. او که وایي چې هغه پیغمبر و، د حضرت حسین رضی الله عنه قیام د یزید په مقابل کې د اهل سنت جماعت عقیده ده چې د حسین قیام په کربلا کې د یزید په مقابل کې قیام د حق په ضد ظلم دی. یزید ته لعنه طعن هم نه وایو، تکفیروي هم نه، خو په دې جنګ کې حضرت حسین او د کربلا شهیدان په حق وو او دا قیام د حق و. در حاله کې چې امیر یزید وکړ، امیر موجود و، خلیفه یزید و، نو ته به دوی خبرې کوې. یا به دا وایې چې حضرت حسین باغي و ځکه بیا د خلیفه د امر نه جهاد کوله، او یا به دا وایې چې حسین په حق و. که په حسین په حق و نو بیا د امیر د امر نه د مجاهدینو له ډلې څخه قومندانان د جهاد د ظلم او د کفر خلاف کېدلی شي، او که دا نشي کېدلی دا نو فیصله وکړه چې یزید باغي و. بله دا خبر صحیح ده، امارت کله خطر دی په افغانستان؟ امیر المؤمنین خو استعفا نه ده ورکړې، امیر المؤمنین خو امریکانو ته نه دی تسلیم شوی، مړ هم نه دی، ژوندی دی، خو ټوله دنیا پرې راوکوچېدله، کابل یې ورته پرېښود، په اوږدرچا کې کېناسته، پټ دی او لښکرې روانې دي، جنګ کوي او رقبه لري، ساحه لري، سلطه لري. نو دې امیر ته ته امیر نه وایې، او څوک چې امریکایان هلته مقرروي لکه کرزی غوندې هغو ته امیر وایې، او دې امیر ته چې د تورې په زور باندې امیر دی، دې ته امیر نه وایې. دغه امیر چې تا تر پرونه امیر المؤمنین بلله، دا چا عزل کړه؟ امریکایانو عزل کړه. آیا د امریکایانو په فیصله باندې امیر المؤمنین عزل کېدلی شي؟ نو چې نشي کېدلی د کرزي بیعت چې امریکایانو راوسته ملک یې ونیوله، د هغې بیعت شرعي دی؟ نو چې نه دی زه به د کوم امیر تابع ومه؟ د چا امریت را باندې لازموي؟ د کرزي امریت را باندې لازموي، که د بش امریت را باندې لازموي، او که د مشرف چې د بش دپاره جنګ کې امریت را باندې لازموي؟ خامخا د دې فیصله دا ده چې زه به د امیر المؤمنین ته بیعت باندې وم. امیر ژوندی دی، امارت هم قایم دی، لښکر هم شته، خاوره لرو، رقبه لرو، لښکر لرو، او جنګ دی. کله به موږ غلبه وي، کله به دوی غلبه وي، کله به دوی مخکې کېږي، کله به موږ مخکې کېږو، کله به دوی موږ د کابله راځغلوي، دې خواته به راځو، کله به دوی کابل نه ځګلي بلې خواته به راتښتي. تاسو په دې پاکستان کې ولیدل چې وخت مجاهد درته راغلي وو، مهاجر وو، بیا وروسته کمونستان درته راوتښتېدل، مهاجر شول. دا حالات خو تاسو ولیدل که نه؟ دا وروسته دا ډېره بعیده نه ده چې دا طالبان چې نن تاسو ورته بې وطنه وایئ، ترورستان وایئ، دا طالبان به دلته هلته بیا په ترخان درته ولاړ وي، بورډرو به درته ولاړ وي، کابل به په لاس کې وي، او کرزی او د هغې ملګري به دلته تاسو ته مهاجر وي، ستاسو په کوڅو کې به ګرځي. نو امیر موجود دی، او دا جهاد شرعي جهاد دی، د دې صف موجود دی، د دې لښکر موجود دی، د دې فتوا موجوده ده، د امارت لغم شوی نه دی، دا د منځه تللی نه دی، او امیر قایم الحال دی، ښودی نه شو. ځکه شرشت یې وښیو لکه ما غوندې چالاني وم، خو داسې په نظرو په جرونو باندې به دورې وهي که نه، چې ځان ښکاره کړه که نه. تا سره وښیي یو ځای په دنیا کې چې دلته د پناه ځای شته چې موږ خپل امیر ظاهر کړو، او که دلته په دنیا کې د ظاهرېدو مقام نه وي، بیا نو ولې دا خبرې کوئ چې امیر غایب دی، د غایب امیر بیعت څنګه دی؟ خو د شیعګانو نه خبرت واخلئ، د شیعګانو امیر د سرداب څخه امیر وایي، خو دلته هم د امیر سرداب په سترګه وګورئ، د امام غایب په سترګه خو ورته وګورئ چې راځي په آخره زمانه کې. خدای دې د امام غایب یا د شیعګانو امام غایب، دا د مسلمانانو امام غایب، هغه هم پیغامونه لیږي خپل ولی الله ته، او دا هم خپل قایم مقام ته پیغامونه را لیږي. نو دا ټولې شبهې دي د اسلام په ضد باندې، د جهاد په ضد باندې چې قایموي. مونږ مظلوم یو، مونږ ملک وران شوی، شپېته ملکونه را باندې تجاوز کړی. جهاد فرض عین دی، په تاسو باندې هم فرض عین دی، په موږ باندې هم فرض عین دی. که څوک یې په ځان فرض بولي، خو پې فرض دی، که نه پورې فرض نه پې فرضېږي، نه په ځان فرضوي، خو نه پې فرضېږي. خو چا چاته ویلي وي بیا اودسه لمونځ نه کېږي، نو ما خو وشو. نو څوک چې بیا اودسه لمانځنه کوي، نو کېږي که نه؟ چې ما چاته وویل چې تاسو دا ترخم لاندې دلته وخته، د ترخم نه خته، د ترخم نه خته لمونځ هم فرض دی، دې خته هم فرض دی، هلته روژه فرض ده، دې خته هم فرض ده، هلته حج فرض دی، دلته هم حج فرض دی، ټول احکام هلته فرض ده. د یو جهاد څنګه د ترخم په بورډر باندې بدلېږي چې هلته فرض وي، دلته نه فرضېږي؟ ګوره دا خو د فقیه او د مفتي علم ته ضرورت نه لري. تاسو په خپله پوښتنه وکړه چې دا د ترخم د دروازې نه وخته شو، جهاد فرض دی، او د ترخم د دروازې نه چې دې خته شو، بیا فرض نه دی، او لمونځ هلته هم فرض دی او دلته هم فرض دی. خو داسې امیر په کار دی لکه ابوبکر چې قسم په خدای چې څوک چې د صلات او د زکات په منځ کې فرق کوي، توره به په خلاف استعمالوم.
داسې امیر ضرورت دی چې اوس ووایي چې قسم په خدای چې څوک چې د لمانځه او د جهاد په منځ کې فرق کوي توره به په سر باندې ورکېږدم. داسې څوک شته نه که نه چې د جهاد کې تروریزم ویل کېږي. اوس تاسو بل څه وایم، جهاد کې تروریزم نشته. مولانا هم دا خبره وکړي چې تروریزم نشته پکې. کعب ابن اشرف په مدینه کې اوسېدلی د یهودانو مشر و. رسول صلی الله علیه وسلم صحابه ته په جومات کې وویل چې د کعب سر به څوک ماته راوړي. و صحابي ورته وویل زه درته راوړم یا رسول الله. ورغی شپې ماښام یې دروازه وټکوله. ښځې ورته ویل چې څوک دی چې فلانی د غاړي. ښځې ورته ویل چې سړی ما وروځه د ما په پوزو باندې د وینو بوی راځي. نه دا زما ډېر ملګری دی، دا خو اعتباري سړی دی. خبر نه و چې د پیغمبر وظیفه ورکړې ده. چې ورو وتله غاړه یې چې ورکړې څه خاطر دی ویلي ته د سر رانږدې کړه چې بوی کړمه. سړی ورته راواخېستې د شانې حلال کړله، سر یې ونیو په تخر کې راوړ جومات ته پیغمبر ته راوړ. دا د کعب ابن اشرف سر. که دا تروریزم وي خو دا پیغمبر کړی دی، په مسجد نبوي کې شوی دی، په مدینه کې شوی دی، صحابي دا کار کړی دی. او که دا تروریزم نه وي نو چې ډېره سخت تروریزم راوښیه چې کوم دی، بل تروریزم کوم دی. ابي رافع ته د یهودانو مشر ته په خیبر کې صحابي ورغی، په دروازه دیوال ورووښته او په خنجر یې وویله. چې وویله وتله ته شک ورغی چې اوس به بیا دا مړ وي که به مړ نه وي، کله چې امتحان یې که ژوندی دی که مړ دی. غږ یې خپل د ښځې غږ کړه، ورته ویې چې وویلې که چې دښمنانو وي چې خوږې کړم زخمي کړم. بیا که راتاو شو بیا یې وویله چې نه یې ختم شوی. ښه یې چې ختم کړه دیوالونه یې خیز واچوله، ښه یې ماته شوله. پیغمبر ته راغی، ښه یې دم کړه، هډوکی یې د پیغمبر په لاړو باندې جوړ شو. و چاته په کور وراوښتل، په خپل کور کې هغه په خنجر سروه سروي کول او بېرته پیغمبر ته راپور راوړل. دا جهاد دی که تروریزم؟ که د دې ته تروریزم ووایې خو د ایمان نه خلاص شوې، او که دې ته د جهاد ووایې نو زموږ بل تروریزم کوم دی تاسو راوښیئ چې غیر د دې نه زموږ کوم تروریزم دی چې موږ کړی دی. الله پاک په قرآن کې وایي چې فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم فانهم لا ایمانهم لعلهم ينتهون. د کافرانو مشرانو سرداران مړه کوي چې دا هېڅ عهد و ذمه نه لري. د کافرانو سردارانو مشران مړه کوي. د دې آیات نه معنا دا ده چې بوش مردار کوي، پوتین مردار کوي، د یهودانو مشر مردار کوي، د هندوانو مشر مردار کوي. همدا داسې معنا ده. کافرانو څوک دي که نه؟ ائمة الكفر مړه کوي. فقاتلوا جاهدون نه ده راغلی، دلته تاویل ته هم ځای نشته پکې. فقاتلوا ائمة الكفر، د کفر سرداران مړه کوي لعلهم ينتهون فإنهم لا ایمان لهم. د دې په وعدو په پروتوکولو په معاهداتو باور مه کوئ چې هېڅ عهد و باور پروتوکول نه لري تر څو چې د دې کفر او د ظلم نه دوی توبه وباسي، خلاص شي. زه اوس تاسو نه پوښتنه کوم، دا حکم محکم دی که متشابه؟ که دا آیت محکم وي متشابه نه وي تاویل نشي پکې کېدای، منسوخ نه وي، په خپل حال پاتې وي، نو اوس د کفر سرداران چې په اوس عصر کې موجود دي قرآن موږ ته امر کوي چې دا مړه کړو که مړه نه کړو. کړی دی راته خو چې کړی دی دا د کفر سرداران د جنګ میدان ته راځي چې موږ د جنګ په میدان کې مړه کړو؟ نه راځي. خو د دې قصر ته به ورځو، په قصر کې به وژنو. غیر له دې نه چې یا کوم راکټ ور ولګو په قصر یې پرېولو او یا کوم فضایي پټ ور ننوځي په قصر کې فضایي پرې وکړو. غیر له هغه نه د وژلو لار تاسو راوښیئ چې راته مې مړه کړو. وخت چې د کفر د سردارانو وژل مأمور به وي، طریقه یې هم مأمور به ده. متوجه شي خبره ته؟ د کفر د سردارانو وژل چې مأمور به وي، هغه طریقه چې دای پې وژل کېږي هغه هم مأمور به ده. ما لا يتم الواجب الا به فهو الواجب. یو واجب کار حکم چې بې د کومې طریقې نه عملي کېږي هغه طریقه هم واجب ده، کوم طریقه به واجب. موږ اوس ټول هغه طریقې پیدا کوو چې د کفر سرداران څه رقم په خپلو قصرو کې مردار کړو او انتقام ته واخلو. د عراق د جیل نه یو مسلمانې ښځې په انټرنېټ کې راته پیغام راولېږه. ما د جیل نه مخکې دا قصه وه، عکسونه یې م راولېږل چې امریکایانو ورته دستجمي زنا او لواطت کوله. دستجمي زنا او لواطت عکسونه یې م راولېږل په انټرنېټ کې. او بیا یې وایي چې مسلمانانو د ما سره د ورځې 9 نفر امریکایان زنا کوي او زه اوس حامله د زنا نه حامله یم. آیا تاسو پوهه کوئ؟ آیا په ټول امت کې محتسم شته دی چې زما چیغې ته لبیک ووایي؟ موږ یې ورغوښتل چې دا عکسونه نشر کړو، خو ډېر بې حیا وو. موږ جرأت نه درلودله چې دا عکسونه نشر کړو خلکو ته. شرمېدلو د کتلو نه یې شرمېدلو، د دې جرأت هم نه درلودله چې هغه نشر کړو. هغه ښځه بیا د عراق مجاهدینو فدایي عملیات وکړل
او د دې ښځې وتښتولې د هغو ښځو په بدله کې به هغه ښځه د جیل نه د عراق د مجاهدینو په بدله کې ازاده شوه او ورور یې فدایي وکړه ورور یې شهید شو خو خپله خور یې ازاده کړه. نن هر ورځ زکات ته تللی وم دغه میاشت پوره نه ده چې امریکایانو په هلمند باندې اترشن وکړه او 100 طالبان شهیدان شول په دې جنګ کې 100 طالبان حافظان د قرآن طلبه د علم په هلمند کې 200 طالبان د مدرسو ژوندي د حفظ په حال کې ژوندي په خاورو لاندې شول ټول مقبره ده د اوس 200 طالبان چې مدرسه په حفظ کې ټول په خاورو لاندې شول ژوندي په خاورو لاندې شول. قاری عبدالله یو مجاهد طالب و حافظ د قرآن و هغې جنګ وکړه فکر یې وکړه چې امریکایان ولاړل بېرته خپل کور ته راغی امریکایان راغلل په کور کې محاصره کړه په سپیو باندې یې شهید کړه 10 سپي ور وشړل او د کور د مور او د پلار په مخ کې یې سپیو غوښې وخوړلې او د چیغې ویلې چې او پلاره سپی وخوړم او پلاره سپی وخوړم امریکایان د ټوپکو سره ورته ولاړ د حافظانو غوښې د امریکایانو د سپیو په خولو باندې خوړل کېږي او مسلمان دی د پېښور په ټاون کې پېښوري کبابونه خوري او هېڅ مسؤلیت نه لري. د امریکې نجونې راغللې د امریکې نجونې اوس د کردستان په سرحدو کې دلته پرتې دي د ناز د نعمت نجونې پېغلې د امریکې غوندې د ښایسته خوشحاله ژوند نه راځي د کونړ په سرحدو کې د پاکستان د ملیشیو د فوج سره جنګېږي او معلم صاحب علي رحمان زموږ قومندان د جهاد دلته په کور کې ناست وي د ښځې سره د شودو چای خوري که نور نه وي د کافر د لورانو سره خو سیالي وکړئ که نور نه وي د کافر د لورانو سره د پیغلو سره خو سیالي وکړئ. اے مسلمانانو غیرتونه ویده شوي دي احساس مړ شوی دی الهي په کوم زړونو کې چې د اسلام درد نشته ته د اسلام درد پیدا کړې لاس پورته کړې الهي په کوم زړونو کې چې د اسلام درد نشته ته د اسلام درد پیدا کړې کوم زړه چې د اسلام په غم باندې غمجن نه دي خدایا په دې دین غم باندې غمجن کړې الهي په کوم زړونو کې چې جذبه او احساس مړ دی خدای جذبه او احساس پیدا کړې الهي د پښتنو ویده غیرتونه راویښ کړې الهي د پښتنو ویده غیرتونه راویښ کړې الهي د پښتنو د غازیانو کاروانونه را ژوندي کړه پروردګاره الهي ملایکې د غږ نه شوي چې ورته غږ وکړه او شهیدان د قبرونو غږ نه راځي چې ورته غږ وکړه چې دې مسلمانانو کې جذبه را ژوندی کړي احساس را ژوندی شي. د پیغمبر کاریکاتور نښه شو او موږ ته غیرت نه کوو